سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د لوګر د برکي برک ولسوالۍ سرپرست او ښاروال او د امنیت مدیر یې په یوې چاودنه کې ووژل شول. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي دغه کسان چې عین الدین او عزیز الرحمن نومیدل تیر مازدیګر د برکي برک او پل علم ښار ترمنځ د لارې په اوږدو کې په شیرواز سیمه کې هغه مهال ووژل شول چې موټر یې په یو ځای پر ځای شوي مین ور برابر شو. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په ډېرو خواشینۍ سره باید ووایو چې عین الدین برحال ښاروال او سرپرست ولسوال د برکي برک ولسوالۍ ورسره د امنیت مدیر تورن عزیز الرحمن تېر مازدیګر چې غوښتل یې د ولایت مرکز څخه یا د ولسوالۍ ته سیار شي په مسیر د لاره کې پر یو ځای پر ځای شوي مین برابر شوي چې له امله یې خپله سرپرست ولسوال او مدیر د امنیت په شهادت ورسېد. د میدان وردګو د جلیز ولسوالۍ لپاره طالبانو پوځي مسؤول ووژل شو. د کس چې قاري بادار نومیده تېره ورځ یادې ولسوالۍ په زیولا سیمه کې له افغان ځواکونو سره په مخامخ نښته کې وژل شوی دی. د میدان وردګو د امنیه قمندانۍ ویان حکمت الله درانی زیاتوي په دې نښته کې یو بل طالب هم وژل شوی او یو بل یې ټپي دی. ولسمشر غني وایي د سولې مشورتي بورډ د جوړولو موخه د سولې خبرو ته چمتووالی او د سولې د بریالیو او بین الافغاني خبرو لپاره د مشخص آدرس رامنځته کول دي. ښاغلي غني تېر مازدیګر د هېواد د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو او استازو سره په کتنه کې زیاته کړه چې سوله د افغانستان د خلکو مهمه غوښتنه او د حکومت له مهمو لومړیتوبونو ده او موږ به په ګډه همغږۍ او همکارۍ دغه مهم لومړیتوب ته ورسیږو. ویل کېږي د سولې مشورتي بورډ به د روانې اونۍ تر پایه جوړ او خپل کار به پیل کړي. سوله ملي بحث دی او زموږ ارزښتونه یوازې افغانان تعریفولی شي. دغه مطلب ولسمشر غني تېره ورځ د سولې په اړه د خپلو مشورتي ناستو په لړ کې د مدني ټولنې له یو شمېر غړو سره په کتنه کې څرګند کړ او زیاته کړه چې موږ باید روښانه اراده او لوری ولرو او تېرې ترخې تجربې تکرار نه کړو. ښاغلي غني په ډاګه کړه چې سولې ته رسېدل مستقیمه او هواره کرښه نه ده. په دې برخه کې باید لوړې او ژورې وزغمو او همداراز یې ټینګار وکړ چې د سولې مرکچي ډله به د سولې په هر پړاو کې له ملت سره مشورې وکړي. 11 کلن ماشوم په پکتیا کې د سړي تښتونکو له منګولو وژغورل شو. دغه ماشوم چې عبدالله نومیږي نږدې 2 اونۍ مخکې له ګردیز ښاره تښتول شوی و چې بالاخره تېره ورځ د تښتونکو له منګولو وژغورل شو او بیرته یې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د پکتیا د څارګر ملي ادارې مشر قدر محمد قدر زیاتوي د دغې پیښې په تړاو یې اووه سړي تښتونکي د ګردیز ښار له بېلابېلو سیمو هم نیولي دي. له دې سره سم 6 نور سړي تښتونکي په هرات کې تر 20 کلو بند باندې محکوم په مجازاتو شول. دغو کسانو چې څه موده مخکې 11 کلن ماشوم له 22 ورځو وروسته د 15,000 امریکایي ډالرو په بدل کې خوشي کړی و، د افغان ځواکونو تر نیول کېدو وروسته تېره ورځ په یوې ښکاره محکمه کې په 20، 14 او 8 کلونو بند باندې محکوم شول. د هرات د ښاري محکمې د معلوماتو له مخې دغه کسان په ټاکلي شوي وخت کې د استیناف غوښتنې حق لري. او د افغانستان لپاره د آلمان د همکاریو پراختیایي ادارې یا GIZ مشرې په افغانستان کې له امنیتي ستونزو سره د خپل شتون او مرستو د دوام ډاډ ورکړ. میرمن تنجه ګونر تېره ورځ د ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس سره په کتنه کې زیاته کړه چې دغه آلماني بنسټ د افغانستان په بېلابېلو برخو کې فعالیت لري او د افغان حکومت او افغانانو د اړتیاو له مخې به خپلو مرستو ته همداراز دوام ورکړي. عبدالله هم له افغانستان سره د دغه بنسټ د دوامداره مرستو له امله مننه وکړه. دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.